بندنا د رمضان روجی که پس وجه باندې پاتې شوي دي نو د رمضان نه وروستو څومره زر چې کیدی شي د هغې قضا دې راوړي بغیر د عذر نه تاخیر دې نه کوي د رمضان روجی چې قضا شوي وي او کله بنده قضا راوړي نو په دې کې د تاریخ مقرر کولو نیت ضروری نه دی مثال په تور داسې وي چې په رمضان کې ما نه 12مه روژه قضا شوه د هغې نیت کوم او سبا له مې د 14مې دی او بله ورځ بیا وایي چې نن د 14 د دې ضرورت نشته دی خو چې څونه روژې دې پاتې شوي نو هغه عمره روژې به ونیسي البته که د 2 رمضان روژې پاتې یو کالم پاتې شوي دي او بل هم پاتې شوي دي نو د 2 رمضانو روژې د هغې چې قضا راوړي نو د 2 کالونو مقررتیا دې وکړي لکه د شپې نه دا نیت کوي چې سبا مې نیت دی د رمضان د قضا روژې د 2005 د 2004 کم کال چې وینو د هغې به وایي چې د فلاني کال د رمضان د قضا روژې نیت کوم قضا روژو کې د شپې نه نیت کول ضروری دي که د سحر نه پس نیت کوي نو قضا روژه به صحیح نشي بلکې دا به نفلي روژه شي قضا به بیا ونیسي قضا روژې له به د شپې نه نیت کوي چې سبا مې د رمضان د قضا د روژې نیت دی شپه کې به ووایي که د شپې نیت نو کړی او د سحر نه پسې نیت کو نو د رمضان قضا روژه او نشله دا به نفلي شي د کفارې د روژې هم دقه شانته حکم دی د شپې نه به نیت کوي که د سحر نه پس د کفارې د روژې نیت چا وکړ نو د کفارې روژه او نشله دا به نفلي وي مثال په طور یو بنده قسم خوړلی دی چې فلانی کار به نه کومه اوس هغه کار ترېنه وشو نو قسم یې مات کړ نو د قسم کفاره غلام آزادول دي نو موجوده وخت کې غلام نشته 10 مسکینان 2 ټیمه مړول دي نو دې ځان له غریب دې 2 یو مسکین هم نشي مړولی 10 بس مړه نو غریب دې د مالی کفاره وسی نکیږي نو 3 ورځې پرله پسې روژې به نیسي د قسم کفاره ده نو دې له به د شپې نه نیت کوي چې سبا مې د قسم د کفارې د روژې نیت دی که د شپې نه نیت نه وکړه او سهارې نیت وکړه نو دا روژه به د کفارې حساب نشي نفلي به د کفارې به بیا نیسي د رمضان روژې چې څومره چانه قضا شوي وي نو ټولې مسلسل نیول لازمي نه دي نن یو روژه ونیوله سبا له کوجه ده بله ورځ یې ونیوله بله ورځ یې کوجه ده داسې هم صحیح او که مسلسل نیسي هم فرض که 6 روژې د رمضان په عذر وخوړې شوې نو 6 ورځې پرله پسې هم نیوي شي او جدا جدا هم 6 نیوي شي اجازت دی که یو بنده نه یو کال د رمضان روژې قضا شوي دی لا نیولي نه دي چې بل رمضان پرې را ورسېده نو اوس به د موجوده رمضان ادا روژې وکړي او د اختر نه پس به هغه قضا بیا راوړي داسې به نه کوي چې په دې رمضان کې هغه 13 رمضان قضا روژې راوړي او دا موجوده رمضان پرېږدي دا به وروسته شي نه موجوده رمضان په خپل ځای تازه ادا روژې به وکړي او هغه زړې قضا به پاتې شي به د اختر نه پس بیا ونیسي خو بغیر د عذر نه دومره تاخیر کول بده خبره ده ګناه ده که یو بنده د رمضان په میاشت کې د ورځې بېهوشه شو او 2 ورځې مسلسل بېهوشه و نو دا په کومه ورځ چې بېهوشه شوی دی د دغې ورځې روژه یې وشوله او ورپسې ورځې چې دي نو د هغې
روجه به اونشي اگر چې دا درې څلور ورځې پرله پسې د پخلې هیڅ دارو درمل اوبه وغیره خوړلي نه دي دا لومړنۍ ورځ ځکه شي کېږي چې دې له نیت کړو نو په نیت باندې دغه روجه صحیح شوله او دویمه درېیمه ورځ دې بې هوشه نو د نیت نه دی کړی په نیت نه پوهېده نو که خوراک څښاک یې تر ماښامه نه دی کړی هم روجه نه ده شوې نیت یې نه و کړی او که په دغه ورځ باندې چې بې هوشه کېده د روجې نیت نه و کړی نو بیا د دغه ورځې نیت چې نو هغه روجه هم نه ده شوې یا د دې بې هوشه په حالت کې ولا چا خولې کې اوبه ورکړې چا دارو ورکړه ګولۍ مولۍ سې ورکړله نو هغه روجه هم ونه شوله که یو بنده د شپې نه بې هوشه شو او څو ورځې بې هوشه و نو بیا هم دې شپې پسې را روانه ورځ چې ده نو د هغې روجه به صحیح شي چې د نیت کړي وي د شپې نه چې سبا به مې روجه وي ورپسې نورې ورځې نیت به نه وي روجه به صحیح نه شي که د شپې نه د روجې نیت نه و کړی نو سبانۍ روجه هم ونه شوله یا د شپې نه خو نیت کړو خو د سهارې دارو درمل چا خولې کې ورکړل بیا ونه شو که یو بنده د رمضان ټوله میاشت بې هوشۍ کې تېره کړل نو هم د رمضان د دغې میاشتې قضا پې شته دا د ذهن کې نه ده چې دا ټوله میاشت په بې هوشۍ کې تېره شي دا به معاف وي نه معاف نه دی د دې رمضان د روجو قضا پې شته البته که یو بنده ټوله میاشت په لیونتوب کې تېره کړله یو ورځ هم جوړ نو ټوله میاشت لیونتوب کې تېره شوله نو د دغې میاشتې قضا په ده باندې نشته چې ټوله میاشت لیونتوب کې تېره شوله رمضان نه وروسته بیا دې جوړ شو لیونتوب ته لاړ نو د دغې رمضان قضا نشته که یو بنده په رمضان کې یو ورځ جوړ بله ورځ لیونی کله جوړ کله لیونی نو د لیونتوب د دغې ورځو قضا شته څومره ورځې چې لیونتوب کې تېرې شوې د هغې قضا به راوړي که یو بنده نظر منلی وي نو دا نظر پوره کول دا واجب دي منښت یې کړې ده چې زه به روجه نیسم اوس که دا روجه ونه نیوله ګناهګار وی نظر دوه قسمه دی یو دا چې ورځ او تاریخ مقرر کی او نظر عملی مثال په طور یا الله که فلانی کار میں اوشو نو سبا لبا روجه نیسما نو سبانه ورځې په نیت کې راوسته چې سبا به روجه نیسم یا داسې وي چې یا الله زما فلانی کار که اوشو نو را روانې جمعې په ورځ باندې به روجه نیسم نو تعین یې د جمعې وکړو نو که په داسې نظر کې د شپې نه د روجې نیت وکړه نو هم روجه صحیح ده او که د شپې نه نیت نه وکړې او سبا له د ورځې نیت وکړه د زوال نه مخکې نو هم دا روجه به د نظر ادا شي وشي ځکه چې دا منښته کله کوله نو هغه وخت کې تعین د وخت کړو چې فلانې ورځ باندې سبا ورځ باندې یا فلانې ورځ باندې به مې روجې نو که د شپې نه اوس د روجې نیت نه کړي سهار هم صحیح کېږي او که د شپې نه وکړي هم صحیح کېږي د جمعې د ورځې فرض که یو بنده ووایي چې ما نظر منلی دی چې را روان جمعې په ورځ باندې به زه روجه نیسم نو چې کله جمعه راغلله او دې دونه نیت وکړي چې نن زما روجه ده او دی ونه وي چې د نظر روجه ده یا د نفلو نیت یې وکړه نو هم د نظر روجه صحیح شوله البته که په دغې جمعه باندې د قضا روجې نیت یې وکړه او نظر ورته یاد نه یا خو ورته یادو خو قصدن د قضا روجې نیت یې وکړه د نظر د روجې نیت یې ونه کړه نو د نظر روجه ونه شوله د هغې پې قضا لازمه ده دغه ورځ قضا رستو به راوړي او ده چې اوس کوم نیت وکړه د قضا نه هغه قضا وشو او د دې نظر دا کار نشو هغه به بله ورځ بیا وکړي
دا یو قسم نظر دی چې مخکې نه تعین شوی. دویم قسم نظر داسې دی چې ورځ او تاریخ به مقرر کړي نه دی او منښت یې کړی ده. مثال په طور وی که زما فلانې کار وشو نو زه به یو روژه نیسمه، منښت مې کړی چې یو روژه به نیسم، نو دې روژې له وخت ورځ تاریخ هیڅ مقرر نه کړ. یې د کارونو خبر او نه کړله، وی ما منښت کړی 15 روژې به نیسمه. نو داسې نظر دپاره د شپې نه نیت کول لازمي دي. که د شپې نه نیت وکړه چې سبا به مې د نظر روژې وبشي، که د شپې نه نیت نه وکړې او د سحر نه پسې نیت وکړه نو د نظر روژه صحیح نه شوله، دا به نفلي روژه شي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.